چې ما دلته قرآن یاد کړی دی، خو زه به په خپل کلي کې مجبوره ومه هلته پاتې کېدم. ویل ما دا قرآن داسې یاد کړی دی چې کله به مدینې منورې نه یو لښکر راتلو داسې تللو، نو زه به هلې ته فارغ وتم او ما به هغې ته وویل چې آیا تاسو کې چا د قرآن یو آیات یاد دی یا یو سورت یاد دی چې یاد کړم؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا محنتو هغه کس چې کوم دی همدارنګې به یو آیات یاد کړو، داسې به بل یاد کړو، په دې باندې چې کوم دی پوره قرآن مجید یاد کړو. دا قرآن مجید نن سبا زمونږ په دې زړه کې دا ولې نه کوزېږي؟ دا څه وجه دې قدر زموږ د زړه نه وتی دی؟ دنیوي تعلیم قدر زموږ په زړه کې ډېر شوی دا ځکه زموږ په زړه کې تعلیم نه وځي. که وګورئ سهار په دې یخنۍ ورځو کې ورکوټی معشوقه وي دومره او بسته به هم نشو چتولی، ځان سم یا به سره پلار اخیستي یا به سره ورور اخیستي یا به سره مور سکول ته به رواني. سهار والا ښایسته ناشته هم ورکړي ښه زبردست، او بیا نه په بیګ کې یو پراټه کېږدي چې زوی هغه چېرته وویشي په سکول کې به یې وخوري. دا تلاوت ته سوچ وکړي، که دارنګې د هغه کتابونو ته سوچ وکړي، که دارنګې چې واپس راځي ټیوشنو ته سوچ وکړي، سړی حیران شي چې دومره محبت دې په زړه کې دنیا پرېوتی دی چې هغه آخرت کې بیخي هېر شوی دی. دومره محنت ورسره وکړي چې غټ شي، همدغه پلار دی دغه مور ده ورته وایي تا ماله څه کړي دي؟ وایي تا ماله لږ بس خدمت کړی دا پیسې تا ماله درکړم بس زما ذمه به خلاصه شي. په دې سره یو واقعه ماته رایاده شوه، د یو پلار او د یو مور درې زامنو. پلار یې ورته ویل چې په دې باندې به زه دنیوي تعلیم کوم، او مور یې ویل چې نه په دې به زه دیني تعلیم کوم. نو پلار یې ورته مشوره وکړه چې زه داسې کار به وکړو، دا دوه بچي ماله راکړه، دا به زه پرورش کوم او دا یو زوی ستا شو چې ته پرې څه کې ولیکه. پلار یې کوم دی په دنیوي ښایسته تعلیم یې پرې وکړو، ډېر تعلیمونه پرې حاصل کړه، یو یې ډاکټر جوړ کړو او بل یې پولیس جوړ کړو. او مور یې دا یو بچي نه ښایسته عالم جوړ کړو چې ټول ډاکټر هم جوړ شو، پولیس هم جوړ شو. مور یې هغه زوی چې لېږلی و عالم و هم راغلی واپس کور ته. نو دې مور یې دې پلار ته ویل راځه نن اوس دې بچو باندې امتحان کوو چې کوم د دې دواړو دپاره فایدهمند دي، کوم د دواړو دپاره ښه سوچ لري. نو مور یې اول خپل ډاکټر زوی باندې امتحان وکړو چې بچیا ستا د پلار ډېر ظالم دی، په ما باندې ډېر ظلم کوي، ما وهي، کله راته څه وایي، کله راته کنځل او که څه کوي. نو بچي ډاکټر ورته ویل موره ته خفه کېږه مه، زه ډاکټر یم، زه به یو دې له داسې ستنوم چې دې به 15 منټه کې مې پته نه لګي ختم به شي. همدارنګې چې دا پولیس باندې دا امتحان ورکړل شو چې کوم پولیس بچی جوړ کړی هغه ته ویل ای بچیا دغه رنګ چل دی د ظلم هغسې باندې ورته د ظلم نه امتحان وکړه. نو ورته ویل مور یې خفه کېږه مه، دا به زه یو داسې جیل کوم چې دومره سخت دی، دومره سخت چې هلته به مردار شي په هغه ځای کې، اړو پته به یې ونه لګي چېرته راوړو چېرته راوړو. اوس راغلی د عالم بچي، د عالم بچي امتحان راغلو، هغه ورته ویل چې بچیا دغه رنګ یې مور پلار دی چې کوم دی بس دا رنګ ظلمونه کوي، کله راته کنځل کوي، کله مې وهي، کله راته څه وایي. او ورته وایي مور یې خفه کېږه مه ته، د نبي علیه الصلاة والسلام حدیث دی که چېرته د الله نه علاوه مخلوق ته د سجدې حکم وی نو ما به ښځې ته ویلی چې خپل خاوند ته سجده وکړي، د هغې په تا باندې ډېر حقوق دي، ته مه خفه کېږه، دا زندګي ده، دا تېرېږي. زما مقصد دی چې یو
بچی ته د قران تعلیم ورکو او بل ته دنیوي قران ته کو هغه د اولاد دي وسوکي او چې کم دنیوي تعلیم کړي واغې ته څنګه تربیت او څنګه نتیجه راوته. فضیل بن عیاض چې داغه د نوم نه به خلک یریدا، نن سبا چې کوم دا ډاکې کیږي کنه د اغلاګانې دا خو د شپې تیاره کې لاړ شي غلا وکي، یا چېرته کس موجود نه وي ورشي غلا وکي، یا چېرته په تیاره کې ولاړې تمانچه پرې وباسي چې هغه ترې وباسي. خو فضیل بن عیاض یو داسې ډاکو چې هغه به مطلب یو کلی به ټارګېټ کو چې زه به دلته ځم، نو هغه ته به د ساه نه پیغام ورکړو چې زه به درځم او دغه ځای نه به د اغلا کوم، دا هر څه به درنه وړم. چې هغه به راتلو څوک به چا کې به هم دم نه و، چا خوځېدلی وی د خپل ځای نه رابلې ته کورونه سامان به یې ویوړو لاړ بړی. نو الله رب العزت چا په قسمت کې چې هدایت لیکلی وي که نه بس د یو سیټ او تراشي الله رب العزت هدایت ورکړي. دارنګې بس په اچانک وشو د شپې په کور باندې ورلو چې ورلو غلا دپاره، نو هلته یو زنانه ده تلاوت کوي د قرآن مجید، ده لږ سوچ وګورېږه چې دا ښځه څه ویه، ده چې قرآن مجید واورېدلو دا توبې آیاتونه د ګناهونو آیاتونه یې واورېده، نو په هغه ځای باندې هغه داسې توبه وکړه چې الله تر اوسه پورې ما نه څه ګناهونه شوي څه مې کړي، یا الله ته ما د مغفرت نصیب کړي او آینده به انشاءالله زه دا نه کوم. نو زما د خبرې مقصد دا دی چې دا قرآن مجید د دې فضیلت او د دې عظمت زموږ په زړونو کې ځکه نشته چې موږ ته بیخي په اسانه ملاو شوی دی، او هغه سختې چې موږ وورو دغه صحابه د نبی علیه الصلاة والسلام بیا د علما کرام، نو دا زمونږ چې کوم نن سبا محنت کوو دا به راته سم پاتې نشي، لکه اډو سوچ به هم نه چې دا موږ اډو محنت خو کوو نه. ما ستاسو مخکې د نبی علیه الصلاة والسلام حدیث ویلو چې خیرکم من تعلم القرآن وعلمه، په تاسو کې بهترین شخص هغه دی چې قرآن په خپله ووایي او بیا یې بل ته وښیي. دا یې نه دي ویلي چې ته دنیا تعلیم حاصل کو بیا خلکو ته ووایه. نو بس په دې خبرو به اتفاق وکړو چې سمې ویل الله رب العزت دی اول مالا او بیا تاسو له د عمل کولو توفیق را نصیب کړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.